مړی پروت دی. دلته کې عزیزانو موږ هسې روایتي خبرې نه کول غواړو، تقریرونه هم ټول عمر کړي دي. ټولو پښتنو ته ټولو مسلمانانو ته دغه خواست کوو چې مفتي منیر شاکر صاحب کم څه ویلي دي، کمې ویناوې کړي دي، دا یې د دې قام دپاره کړي دي. په خپل ژوند باندې هغه دغه کردار ادا کړی دی. که موږ غواړو دا تاسو دا یاد ساتئ عزیزانو، تاسو دا یاد ساتئ مفتي منیر شاکر دا په مادي توګه باندې دلته شهید کړی شو، مړ پروت دی. خو د مفتي منیر شاکر فکر د هغه سوچ د دې خاورې دپاره قرباني دا هېڅوک نشي وجلی. مفتي صاحب مړ نه دی د قرآن مطابق، بل احیاء ولکن لا تشعرون. مفتي منیر شاکر ژوندی دی، تر قیامته به ژوندی. دا د شهیدانو سبق دی، دا د هغه مینې سبق دی عزیزانو. خو دې قام ته دومره ویل غواړو، فریاد دومره کول غواړو چې د مفتي منیر شاکر دا مرګ دا آخري مرګ نه دی، دا لومبی مرګ هم په دې خاوره باندې نه دی عزیزانو. تاسو دا واورئ دا قام په جنازو باندې ستړی شولو. زه اکثر یوه خبره کومه، موږ ته د وحدت ضرورت دی، دې قام ته د یووالي ضرورت دی. عزیزانو ډېر په هوش باندې، ډېر په تدبر باندې د دې قام په ټولو رهبرانو باندې غږ کوو. که مذهبي مشران دي، که سیاسي مشران دي، که قومي مشران دي، د خدای په خاطر باندې د دې پښتون قام دپاره جرګه شئ، یووالي ته راشئ. دا صرف جنازې نه دي چې موږ جنازې وکړو خواره شو. عزیزانو تګلاره به منظمه جوړول غواړي. د دې قام د نجات خبره ده، د دې قام د بدبختو نه د رایستلو خبره ده. تاسو دا یاد ساتئ عزیزانو، موږ او تاسو په دې خپله خاوره باندې ژوند کوو. د دنیا قامونه دی روان دي، سیالۍ کوي، ترقي کوي، خوشحالۍ په برخې دي. خو زه اکثر دا یوه خبره کومه عزیزانو پښتنو دا واورئ چې مولانا حسن جان په دې خاوره باندې ووژلی شو، بشیر بلور غوندې پښتون په دې خاوره باندې ووژلی شو. نو د دې قام څلور د فریاد دپاره څه نه دي پاتې، د دې قام څلور حجت ختم شوی دی چې موږ دې خاموشه شو، موږ دې چوپ شو، یا موږ صرف د دې ته انتظار کوو چې مړه پلانې به ووژلی شي، جنازې له به لاړ شو. عزیزانو دا یاد ساتئ، قامونه څوک ټوک نه وژني. 4 کروڑه وته لکه پښتانه په پښتونخوا کې دي، 50 لکه پښتانه په جنوبي پښتونخوا کې دي، 3 کروڑه پښتانه په افغانستان کې دي. قامونه ټول څوک نه وژني، د سر سړی د پکې وژني، د کار سړی د پکې په نښه کوي، د خبرې سړی په دې قام کې پرېښودل نه غواړي. د قام د لښکر سړی د دې قام نه ایستل غواړي چې د قام د سر سړي ختم کړه. اراده او عزایم دا دي چې داسې سړی په دې قام کې پاتې نه شي. په مفتي منیر شاکر صاحب خو لکونو پښتانه راغونډېدل، خو چې 100 پښتانه په چا راغونډېږي نو هغه هم په دې خاوره باندې نه پرېږدي. عزیزانو موږ دا غږ کوو د دې مفتي منیر شاکر صاحب په جنازه باندې چې که موږ تاسو غواړو چې امن دې راشي په دې خاوره باندې، ژوند دې راشي په دې خاوره باندې، سوکالي او پرمختګ دې راشي په دې خاوره، نو عزیزانو یو بل ته به دا زړونه پراخول غواړي. د مفتي منیر شاکر صاحب دا مرګ زه غږ کوم د دې پښتون ملت په ټولو علماء کرامو باندې، په ټولو اهل مدارسو باندې، په ټولو خانقاهانو باندې چې نن اور بل دی په دې خاوره باندې، نن توپان راغلی دی په دې خاوره باندې. علما وجل او حق پرست علما وجل. د مفتي منیر شاکر جګړه ذاتي نه وه، مفتي منیر شاکر د ځان دپاره نه ولګې، که د ځان دپاره لګې وې نو په ډېره دنیا کې به بیک بیلنسونه وې. خو تاسو ته پته ده شته یې پښتنو، د مفتي منیر شاکر نوم په شیډول پور کې اچول شوی و، د مفتي صاحب نوم په ECL کې اچول شوی و، د هغه شناختي کارډ بلاک کړلی شوی و. دغه لعنتي پالیسیانو، دغه د جبر او د ظلم پالیسیانو عزیزانو موږ تباه او برباد کړلو. خو دا واورئ ګورې بله لار نشته دی د خلاصي، یا صرف جنازې کول دي یا دې خاورې له امن راوړل غواړي. خو امن ګورې تش په یو څو نارو باندې نه کېږي. د امن دپاره باندې عزیزانو دې قام له به مسلسل جرګې غونډې پکاري. په خیبر کې جرګه وشوله،
په باچا خان مرکز کې جرګه وشوه، په بلو کې د قام جرګه وشوله. مسلې د دې قام معلومې دي، مسایل اجتماعي دي په دې خاوره باندې عزیزانو. که په دې خاوره باندې تاسو یاد لرئ، که څوک په څوکۍ باندې ناست دي، که څوک بل ژوند جوړ کوي په دې خاوره باندې، خو دا یاد لرئ، دا یاد عزیزانو، که په دې خاوره باندې امن راغی، په دې خاوره خوشحالي او ژوند و، نو عالم به هم پکې خوشحاله وي، سیاستمدار به هم خوشحاله وي، د ټول قام ژوند به خوشحاله وي. د افغانستان تباهي او بربادۍ دا وطن دې ته راورسول عزیزانو. موږ دا غږ کوو د مفتي صاحب د جنازې نه، د افغانستان په حال دې نور رحم وکړلی شي. د افغانستان په ګاونډ کې 15 نور هېوادونه دي، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین او ایران. په هغه ریاستونو کې پټاخۍ نه خلاصېږي، په هغه ریاستونو کې علما نه وژل کېږي، سیاستمدار مشران نه وژل کېږي. دا جرم، دا غوبل صرف د پښتنو او د بلوچو په خاوره باندې جوړ دی. موږ په کروڑونو پښتانه عزیزانو دا یاد لرئ، دا یاد د قام شناخت اخیستلی شوی دی. وایي په دنیا کې اوس په بل څه نوم یادېږم، داسې ښکاري راته نه وایي افغان څوک. او د لاهور د منارو نه چې اعلان شوی د جنګ دی، کور حجره جومات مې سوځي او مکتب مو پکې رنګ دی. د دې قام د چرګ بدل بنده قام العزیزانو یاد ساتئ. مفتی منیر شاکر، مولانا حسن جان، بشیر بلاور غوندې شهدا، دا خو ډېر ستر ستر خلک دي، د ارمان لوڼې په شان خلک. خو د دې قام د چرګ قاتل هم لا پته نه دی، د دې قام د چرګ قاتل هم لا معلومه نه دی. دا لا څنګه لوبه ده چې 40-50 کاله وشو په دې وطن کې د موبایل غل معلومیږي، خو د مفتی منیر شاکر او کې نامعلومه دي. عزیزانو دا لوبې دي په دې خاوره باندې روانې دي. دغه غږ د باندې کوو، د ورورولۍ پیغام دله درکوو. روزونه د دې قام د یووالي لپاره منظمتیا به پکار وي، بیداري به پکار وي. دا قام عزیزانو څنګه دا پښتانه چا تاسو